مسلمانان لګي د نفرتونو اظهار کوي یو بل سره، یو بل پسې کنځلې کوي. یو وایي دا فلانې دی دا فلانې دی، اوس ګبرال کې اجتماع وه تېره جمعه، هلته زما بیان و، هلته ما دا خبره وکړه. په هر علاقه کې د فتنو دور دی، دا لانجې جوړې دي. هلته په دغه علاقو کې زموږ ملګري دي، زموږ وروڼه دي، خو یو وایي دا کوستانی دی او بل وایي دا ګوجر دی. کوستانو د ګوجرو جګړې، لانجې، تعصبات. نو ما ورته ویلې زه د الله لحاظ تاسو ته چې کوم دی د الله لحاظ در کومه، د الله لحاظ وکړئ، دا د قوم پرستۍ نارې ختمې کړي. او څوک وایي دا چې کوم دی دا پاکستانی دی او دا افغانی دی، او څوک وایي دا پښتون دی او دا پنجابی دی، څوک وایي دا فلانی دی او دا فلانی. یاد ساتئ د الله نبی فرمایي دا د قومیت نارې دا بدبویه نارې دي، د دې نه بدبویي راځي. د الله نبی فرمایي بدبویي نه خلک پاک خلک بدبویي نه پوزه پټوي. یاد ساتئ په لاره خلک رواني او مزیداره لاره، خوشبویه لاره، ونې پکې او بوټي پکې او چمن او پارک، خو چې کس ته لږ مخکې لاړ یو ښه څاروی پروت و مردار شوی نو خلک بیا څه کوي، زر زر پوزې ته رومال ونیسي، ټیشو پیپر پوزې ته ونیسي. هلکه وایي دلته خو مرداره نالی راغی یا دا څاروی څښا شوی مردار دی، مردار بوی راځي. د الله نبي فرمایي دا د قوم پرستۍ نارې، دا د ژبو د قومیت د وطنیت نارې، دا بدبویه نارې دي، دا مه وهئ. نن ټوله دنیا به هم پورې خاندي لګیا دی، ټوله دنیا به هم پورې خاندي. دا کم قوم دی پښتون، ستا خو یو نوم دی، ستا خو یو کردار دی، ته د خپلو مشرانو تاریخ وګوره، ټول خلک را پورې خاندي. یو پښتون بل ته کنځلې کوي، بل ته کنځلې کوي. دا مسلمان دی، دا پښتون دی، والله که دا پښتو دی. ځان دې وشرموه چې ته بل یادې لکه خپل ځان چې یادې. د الله نبي وفرمایل هغه کس ډېر بدبخته دی او لعنت پې د الله نبي ویلی دی چې هغه راولګي خپل پلار او خپله مور وکنځي. صحابه کرام کې دا ډېر ناشنا خبره وه. اوس خلک لګیا دی مور پلار ته ډایرکټ کنځلې کوي که نه، هغه زمانه کې دا نه وه. یو صحابي دی د الله نبي داسې ملا څوکي چې مور پلار ته کنځل کوي. د الله نبي وفرمایل نه، مور پلار ته خو څوک کنځلې نشي کولی، خو دی راولګي د بل مور او د بل پلار یاد کړي. نو چې د بل مور یاد کړه او د بل پلار، نو هغه راولګي د ده مور یاد کړي او د ده پلار یاد کړي. نو دا د ده مور او پلار چې یاد شو دا د ده د لاسه، ځکه ده د بل مور او پلار یاد کړه. که ده د هغه بل مور پلار نه وی یاد کړی، هغه به د ده مور پلار نه یادولی. نو دی چې د دې بل مور پلار ته کنځل وکړي، دا اصل کې د خپل مور پلار وکنځل. الله اکبر. د الله نبي موږ ته دا اخلاق راښیي چې بل مور پلار مه یادوه، بل ته سپک نسبت مه کوه، ځکه دا نسبت بیرته تا ته کېږي. د هغه په خوله کې هم ژبه ده او نفرتونه خورېږي د دې د لاسه. نو دا بدبویه نارې دي. نبي علیه السلام دې ته بدبویي ویلې ده، د دې نه مردار بوی راځي. د دې الفاظو د دې نارو نه نفرت پکار دی. قسم په الله زموږ یو کلمه ده، زموږ یو کتاب